د جلال آباد په صرافۍ مارکیټ کې چاودنه شوې. په سلامونو مهرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د افغانستان له ختیځ ننګرهار ریپورټونه وایي د جلال آباد ښار په صرافۍ مارکیټ کې چاودنه شوې. طالبان د پیښې او مرجوبلې په اړه څه نه وایي، خو عیني شاهدانو ویلي چې له چاودنې وروسته ګڼ امبولانسونه د پیښې ځای ته ورغلي او ټپیان د پیښې له ځایه روغتونونو ته لیږدولي دي. په جلال آباد ښار کې د صرافۍ مارکیټ د پیسو د تبادلې تر ټولو لوی مارکیټ دی چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې خورا زیاته وي. ویل کېږي چې دغه چاودنه نن ماسپښین سه شنبه د ډسمبر شپږمه چې د لندۍ میاشتې له 15مې سره سمون خوري د تلاشۍ چوک اړوند د صرافۍ مارکیټ کې شوې ده. یوې سرچینې د نوم نه خپرېدو په شرط وویل چې په یاده چاودنه کې شاوخوا 10 کسانو ته مرجوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې د دغه چاودنې قربانیان د ننګرهار ولایت حوزوي او د پوهنتون روغتون ترڅنګ یو شمېر نورو روغتونونو ته انتقال شوي دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو مسؤلینو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې دمه د دغې چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.